بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ګوګل سکیچ پروګرام ته. دوستانو نن ورځ موږ او تاسو د ګوګل سکیچ په پروګرام کې پروجیکټ شروع کوو. لکه څنګه چې په تیر درس کې موږ او تاسو د لارج ټول سیټ ټول کوماډونه ولوستل. نن ورځ موږ او تاسو نوموړي کوماډونه په پروجیکټ کې ترسره کوو. نو دوستانو مخکې له دې نه چې پروجیکټ شروع کوم یادونه درته کوم چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ ترڅو تاسو له راتلونکو ویډیوګانو څخه ژر تر ژره خبر شئ. راځو موږ او تاسو پروجیکټ شروع کوو. د پروجیکټ د شروع کولو لپاره موږ او تاسو سره پلان ډېر زیات مهم دی او پلان تاسو کولی شئ چې په ګوګل سکیچ پروګرام کې په دوه ډوله سره جوړ کړئ. یو د لاین په طریقه باندې او بل د ریکټینګل په طریقه باندې. لومړی به لاړ د لاین په طریقه باندې به ترسره کړو. یو لاین به واخلم فرض مثال 15 متره په اندازې سره چې عرض ولري. را به شم 15 متره به په دې ډول سره او 15 متره هم دې طرف ته 15 متره هم دې طرف ته موږ او تاسو سره یو سرفیس جوړ شو هغه د پلان دپاره. دا شول موږ او تاسو سره د لاین په طریقه. بل کولی شئ چې تاسو د ریکټینګل نه استفاده وکوئ. لاړ به شي تاسو دلته یو ریکټینګل به واخلئ 15 په دې ډول سره. نو د ریکټینګل طریقه نسبت لاین طریقې ته ډېره زیاته اسانه ده او موږ او تاسو چې زیاتره کار اخلو هغه د ریکټینګل نه په ګوګل سکیچ پروګرام کې اخلو. نو را به شو د ګوګل سکیچ په پروګرام کې هغه پاتې کوماډونه چې موږ او تاسو ویلي ول چې په وروستۍ برخه کې به لولو هغه بیا موږ او تاسو د پروژې په اخره کې ترسره کړو. نو دوستانو لومړی به موږ او تاسو د پروجیکټ لپاره پلان جوړو. په پلان کې موږ او تاسو سره باید دغه دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي او باید دا په نظر کې ونیسو ورته چې لومړی د دې د سرفیس جوړول دي او د سرفیس نه وروسته د اندازو ټاکنه ده. لکه د دیوال اندازه چې دی موږ او تاسو سره په زیاتره ځایونو کې خارجي دیوالونه 15 سانتي نیولی کېږي، داخلي یې 15 سانتي نیولی کېږي او د پارټیشن دیوالونه چې دی هغه 15 نیولی کېږي. او په ځینې ځایونو کې بیا داسې هم واقع کېږي چې خارجي دیوالونه د 15 سانتي ونیسي. 15 سانتي موږ او تاسو په دې خاطر باندې خارجي دیوالونه نیسو چې زموږ سره د ساختمان دغه ټول لوډ چې دی هغه په خارجي دیوالونو باندې وي نه په داخلي دیوالونو باندې. نو په همدې خاطر باندې باید موږ او تاسو خارجي دیوالونه 15 سانتي ونیسو. په افغانستان کې دغه سټنډرډ سیستم د خښتې لپاره 21 سانتي دی. یعنې موږ او تاسو سره دلته چې خښته موجوده دی هغه 21 سانتي دی. نو خارجي دیوالونه چې موږ او تاسو کله جوړوو یوه نیمه خښته راځي. 21 سانتي یوه خښته راځي او نیمه چې ورسره راځي چې تقریبا 32 سانتي او 3 سانتي موږ او تاسو سره د پلستر ځای نیسي. او داخلي دیوالونه چې دی موږ او تاسو زیاتره ځایونو کې یوه خښته ږدو چې یوه خښته موږ او تاسو سره 21 سانتي راځي او 4 سانتي موږ او تاسو سره پلستر راځي. پارټیشن هم په 15 سانتي موږ او تاسو نیسو چې 11 سانتي موږ او تاسو سره خښته راځي او 4 سانتي موږ د پلستر دپاره پرېږدو. نو دغه سټنډرډونه باید تاسو په نظر کې ونیسئ. لاړ به شو موږ او تاسو د پلان پاتې برخه به ترسره کړو. لومړی به لاړ شئ تاسو به پلان کې هغه خارجي دیوالونه جوړ کړئ. خارجي دیوالونو دپاره به تاسو لاړ شئ دلته فلیټ یا آفسیټ ووهئ او یا به د اف شاکټ وهئ. خارجي دیوال به څونه ورته ورکوئ 0.15 په اندازې سره. خارجي دیوالونه په مکمل ډول سره موږ او تاسو جوړ کړو. اوس به لاړ شئ تاسو به اتاقونه جوړ کړئ. دلته ضرور نه ده چې تاسو همدغه پلان جوړ کړئ. کولی شئ تاسو په خپله خوښه باندې یو پلان جوړ کړئ. هر ډول پلان چې ستاسو په زړه وي هغه به جوړ کړئ در سره. د داخلي دیوالونو د جوړولو لپاره دوه طریقې دي. یو تاسو کولی شئ چې د لاین د طریقې نه استفاده وکوئ، بل کولی شئ چې د موو کاپي د لارې نه استفاده وکوئ. لاین به تاسو واخلئ د دې ځای نه تقریبا 4 متره په اندازې سره زه غواړم چې دلته اتاق جوړ کړم. نو را به شم موږ او تاسو سره اینډ پوینټ دا دی او دلته به اوس تاسو داخلي دیوال ورته ورکوئ 15 سانتي د خواته به راشئ. دا به راشئ تاسو به تر دې ځای پورې راورسوئ. اوس که وغواړئ چې تاسو
دا په منځ باندې نیم کې دلته اتاقونه سره نیم کې تقریبا زه غواړم چې دلته 6 متره په اندازې سره یو بل اتاق جوړ کړم ان پوینټ تر دې ځای پورې شو. اوس به لاړ شئ دغه خواته تاسو تقریبا 0.15 یعنې 15 ساعتې به تاسو دا واخلئ. تاسو به راشئ 6 متره په اندازې سره د 6 متره په اندازې سره غواړم چې دغه خواته یو بله کوټه هم جوړه کړم 6 متره دا ان پوینټ شو موږ تاسو سره دغه خواته به هم راشئ تقریبا 0.15 په اندازې سره دا به تر دې ځای پورې ورسوئ. دا به دلته راورسوئ چې اتاق موږ تاسو سره تر دې ځای پورې دا موږ تاسو سره د زینې ځای شولو چې دوهم منزل ته خېږو دا یو اتاق شو دا بل اتاق شو. ښه دا د لاین طریقه. اوس موږ تاسو د موف کافي د لارې نه نور اتاقونه جوړ د موف کافي طریقه نسبت د لاین طریقې ته اسانه ده. تاسو به راشئ دلته دا لاین انتخاب کړئ. فرض مثال زه غواړم چې دلته یو اتاق جوړ کړم په دې ډول سره دلته نور اتاقونه جوړ کړم نو تاسو به د ایم شارټ کټ ووهئ او بیا ورسره کنټرول ونیسئ. دا شارټ کټ موږ تاسو ویلی وو په دې ځای کې نو را به شئ محور سره موازي تقریبا 4 متره دخواته. اوس به تاسو بیا کنټرول ونیسئ دخواته به 15 سانتي بیا راشئ. دا شو موږ تاسو سره یو ایم او کنټرول 4 متره په اندازې سره به دخواته راشئ بیا به کنټرول ونیسئ دخواته به تقریبا 0.15 په اندازې سره راشئ. نسبت د لاین طریقې ته ډېره اسانه طریقه ده. اوس به راشئ تاسو که فرض مثال دلته غواړئ چې دا اتاقونه سره جدا کړئ هغه به هم په دې طریقې سره ترسره کړئ. فرض مثال زه غواړم چې دا اتاقونه سره جدا کړم را به شم دخواته 4 متره په اندازې سره بیا کنټرول 0.15 په اندازې سره دې ځای نه دخواته به تشناب جوړ کړم کنټرول به ونیسم او 1.2 په اندازې سره کنټرول بیا او 0.15 په اندازې سره دخواته به هم راشئ ایم او کنټرول تقریبا 3 متره په اندازې سره به دلته یوه اشپزخانه جوړه کړم بیا به کنټرول 0.15 په اندازې سره دا هم اتاق شو دا هم اتاق شو دا او دا اشپزخانه شو دا هم موږ تاسو سره د کوترې په حیث باندې نو دلته به راشو دا به هم موږ تاسو تشناب به هم په دوه برخو باندې تقسیم کړو را به شي د دې میډ پوینټ ته میډ پوینټ به انتخاب کړئ. میډ پوینټ دا موږ تاسو د پارټیشن دیوال دی پارټیشن دیوال موږ تاسو ویل چې 15 سانتي راځي نو مکمل دیوال چې موږ تاسو واخله 15 سانتي میډ پوینټ دا موږ واخل دوه تشنابونو د هغه منځنۍ ساحه نو اوس به راشئ تاسو به دا 15 تقسیم پر دوه کې ونیم به دخواته لاړ شئ ونیم سانتي به خواته لاړ شئ یعنې تقریبا 0.015 پیژنه تر دې پورې اوس تاسو به لاړ شئ دې نه دخواته 0.15 یعنې 15 سانتي په اندازې سره به تاسو دخواته راشئ یعنې تر دې ځای پورې په مکمل ډول سره موږ او تاسو وکولی شو چې پلان جوړ کړو. دې نه وروسته موږ او تاسو سره پاتې برخه د دروازو او د کړکیو دی. زه به لاړ شم یو کړکۍ به تاسو ته جوړه کړم یو به دروازه درته جوړه کړم یو به دلته شي یو به دلته شي. ښه لومړی به لاړ شئ تاسو دلته به یوه دروازه جوړه کړئ 0.1 به د کاور په خاطر باندې لاړ شئ یعنې موږ تاسو د دروازې کاور لرو که نه او 1 متر به دخواته لاړ شئ دا چې ما دلته کاور نه وی اخیستی کله چې موږ تاسو د دروازه په دې ډول سره خلاصوو نو دا دروازه دلته د دیوال سره لګېږي او دیوال بیا نه پرېږدي چې دا دروازه خلاصه شي نو لاړ به شئ دلته به 10 سانتي موږ تاسو کاور واخیسته او 1 متر موږ تاسو دروازه واخیستله. فرض مثال زه غواړم چې دلته 2 پلۍ دروازه جوړه کړم هلته مو 1 پلۍ دروازه جوړه کړه دلته 2 پلۍ دروازه جوړه لاړ به شئ 0.1 په اندازې سره دلته شو او دې ځای نه به خواته لاړ شي تقریبا 2 پلۍ چې جوړوم نو 2 متره به ورته ورکړم تر دې ځای پورې شو. کولی شي دلته هم تاسو دروازه جوړه کړئ 0.1 په اندازې سره او 1 متر په اندازې سره به دخواته لاړ شي. تشناب دپاره 0.1 بیا به دغه خوا نه راشي
0.1 په اندازې سره او دلته به هم د 15 سانتي په اندازې سره 0.15 هلته به هم جوړ کړئ تاسو دا د اشپزخانې دپاره هم ټولو ځایونو کې به تاسو جوړ کړئ دې نه وروسته به زه راشم کړکۍ به جوړه کړم که فرض مثال تاسو غواړئ د دې او د دې ترمنځ د منځنۍ ساحه کې کړکۍ جوړه کړئ دلته به راشئ مټ پوینټ به د دې لاین انتخاب کړئ دلته به نه ودرېږئ دې لاین کې به ودرېږئ ځکه چې دلته قطع راغلی ده که نه نو په دې قطع کې به دلته تاسو ودرېږئ 1 متر په اندازې سره به خواته لاړ شئ فرض مثال زه غواړم چې 2 متره کړکۍ جوړه کړم 2 متره په اندازې سره به د خواته راشئ دلته شئ په دې ځای کې هم په همدې ډول سره 1 متر او دې ځای نه وروسته 2 متره په دې ډول سره به تاسو راشئ اوس کولی شئ چې د کار د اسانۍ په خاطر باندې دا کاپي کړئ ټولو ځایونو ته ایم او کنټرول که فرض مثال تاسو وغواړئ چې دلته دا کړکۍ کېږدئ دې ځای نه واخلئ دلته دا کړکۍ کېږدئ هر ځای ته تاسو کاپي کړئ دلته به کېږدو تر څنګ دلته به شي نه کولی شئ په دې ډول سره تاسو کړکۍ دلته هم جوړ کړئ دلته هم جوړ کړئ هغې نه وروسته به تاسو دا دروازې ځایونه به تاسو ورته پاک کړئ اریز کمانډ فقط دا د دروازو ځایونه به تاسو ورته پاک کړئ دا به هم پاک کړئ دا به هم پاک کړئ دا به ټول تاسو پاک کړئ دا به هم پاک کړئ دا د میز دیوال دا به هم پاک کړئ او دا ځایونه به هم تاسو ورته پاک کړئ ځکه چې کله موږ تاسو بیا فل کمانډ نه استفاده کوو دا ځایونه باید په یو کلیک سره باید دا ټول جګ کړی شي دا ټول ځایونه به تاسو ورته پاکوئ دلته به راشي تاسو به دا ورته بند کړئ دې ځای پورې دا به هم بند کړئ او دا به هم ورته بند کړئ ځکه چې موږ تاسو سره دلته عموما دروازه ده عمومي دروازه تر دې ځای پورې ده خلال به دلته موږ تاسو عمومي دروازې دپاره به هم ځای پرېږدو تقریبا 2 متره په اندازې سره غواړم چې دلته دروازه پرېږدم یا 2.5 متره نو 1.15 به د خواته لاړ شم تر دې ځای پورې او 1 مټ پوینټ دې ځای مو که نه دې ځای نه به اوس لاړ شو د خواته 2.5 متره 2.15 تر دې ځای پورې به لاړ شو دا به هم بېرته ترېنه لرې کړئ دا به هم لرې کړئ تر څنګ دا هم لرې کړئ او دا هم لرې کړئ کله چې موږ تاسو بیا د فل کمانډ نه استفاده کوو نو ټول په یو وار سره بیا جګېږي د دروازې هر څه به تاسو ورته جوړ کړئ دا ځای به هم زه پاک کړم ځکه چې د زینې ساحه ده زینې لاره باید موږ تاسو سره خلاصه اوسېږي او دلته به راشئ تاسو به دا بند کړئ ځکه چې چوک دی دلته موږ تاسو چوک جوړو چوک چې کله جوړو نو چوک بیا دې ساحې سره دا چې موږ تاسو 3 متره جګو دا بیا موږ تاسو 1 متره جګو نو مکمل ډول سره موږ تاسو وکولی شو چې پلان جوړ کړو دوستانو مخکې له دې نه چې زه دا پول کړم دې ته دا ارتفاع ورکړم د دې یوه کاپي موږ تاسو سره ډېره زیاته مهمه ده باید د دې یو کاپي د ځانه سره ولرو وروسته بیا موږ تاسو سره په حیث د بام هم موږ تاسو سره دا کار کولی شي یعنې دا ځایونه موږ تاسو بېرته ټول ترې نه پاکوو مخکې له دې نه چې تاسو دا نور دیوالونه جوړ کړئ یعنې دغه ځای جوړ کړئ دا ځای مو چې جوړ کړو د زینې دا نور ځایونه چې جوړ کړئ د دې نه مخکې باید تاسو یو کاپي واخلئ سمه ده خو خیر اوس هم یعنې که چېرې واخلئ مشکل نشته خو دا ځایونه بیا بېرته تاسو ترې نه پاکوئ سمه ده یوه کاپي ډېره زیاته ضروري دی موږ تاسو سره د دې پلان را به شئ تاسو به اوس د فول کمانډ نه به استفاده وکوئ دلته به تاسو د ارتفاع ورکړئ تقریبا د 3 متره په اندازې سره دې ته به هم ارتفاع ورکړئ د 3 متره په اندازې سره کوم ځای چې دیوال دی هغه به تاسو ټول 3 متره په اندازې سره ارتفاع ورته ورکړئ فرض مثال دا هم موږ تاسو سره 3 متره په اندازې سره ارتفاع لري دا ځای هم 3 متره یو اسانه طریقه هم د دې لپاره موجوده ده لکه فرض مثال زه غواړم چې دا نور جګ کړم د 3 متره په اندازې سره دا به ونیسئ دلته به راشئ دې ځای ته کوم دیوال چې تاسو جګ کړی وي هماغه دلته به تاسو ونیسئ ورسره فرض مثال دا هم زه غواړم چې جګ کړم دلته به راشئ په دې ځای پورې به دا کړئ دا هم موږ تاسو سره دیوال دی فقط دیوال کړکۍ دروازه هر څه شی تاسو پرېږدئ دلته به راشئ دا هم تر دې ځای دا هم تر دې ځای پورې د ځینې ځای تاسو پرېږدئ دیوالونه مو ټول وکولی شول چې
فل کړو. اوس به راشئ تاسو د کړکیو برخه ته. کړکۍ به تاسو نیم متر په اندازې سره جګې کړئ، 0.5 په اندازې سره. دا هم په همدې ډول سره د دې په اندازه دا کړکۍ چې ټولې دي ټول به د دې په اندازې سره تاسو جګې کړئ. کړکۍ مکمل ډول سره وکولی شولو چې جګې کړو. اوس به راشئ تاسو به د دې دا بره ساحه به هم پټه کړئ د کړکۍ. 2 متره په اندازې سره موږ تاسو غواړو چې کړکۍ پټې کړو. دلته به راشئ تاسو به دا بند کړئ تر دې ځای پورې. په 2 ډوله سره کولی شئ چې تاسو دا کړکۍ جوړې کړئ. یا کولی شئ د رکټینګل د طریقې نه استفاده وکړئ په دې ډول سره. سمه ده. اوس به تاسو لاړ شئ دا پټ کړئ، دا ونترین لرې کړئ، دا ونترین لرې کړئ او دا به تاسو فول کړئ لاندې تقریبا د 0.5 په اندازې سره. دا یوه طریقه شوله. بله طریقه تاسو کولی شئ د لاندې طریقې نه استفاده وکړئ. لکه فرض مثال دلته به راشئ تر دې ځای پورې او دلته به تر دې ځای پورې کېده. د دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې به لاین واخلئ او دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې به لاین واخلئ. اوس به لاړ شئ تاسو به دا به هم ترېنه لرې کړئ، دا به یا هماغه پرېږدئ، لاړ شئ 0.5 په اندازې سره. هغه ته پاتې شو سره مخکې مو چې کار وکړو دا مو بیا فل کړه که نه 0.5 په اندازې سره. دا ځای مو هم دغه کړی و. اوس به لاړ شو 0.5 په اندازې سره به تاسو دلته دا واخلئ. د دې ځای نه به لاین کش کړئ تاسو تر دې ځای پورې او اخوا ته به هم لاړ شئ تاسو. دلته به راشئ لاین به واخلئ د 0.5 په اندازې سره. دا به هم تاسو کش کړئ تر دې ځای پورې. اوس به دا ساحه تاسو ترېنه ډیلیټ کړئ. وګورئ دا یو سپین شو، دا چې دی په خپل حالت کې شوله، په خپل رنګ یې واخیستلو. دا چې دی تش دی او دا چې دی ډک دی. وګورئ تاسو راشئ دا ته رانږدې کړئ په دې ډول سره. هغه تش شولو او دی هم ډک شولو، یعنې فرق هم دغه شولو. کله چې تاسو د فل کومانډ نه استفاده کوئ په ځینې حالاتو کې هغه بیا ډک حالت ځان ته غوره کوي. دا موږ تاسو د لاین نه استفاده وکړو دا تش حالت یې ځان ته غوره کړو. ښه اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دا نور ځایونه کې دا نور ځایونو ته یې هم جوړ کړئ، دلته به راشئ تاسو به دا کاپي کړئ د دې ځای نه. په فرض مثال وغواړئ چې دا په دې رنګ سره تاسو کاپي کړئ ورته. دا به تاسو راواخلئ دې طرف نه به یې کاپي کړئ، هغې طرف نه به یې نه کاپي کوئ ځکه چې هغې طرف نه تاسو کاپي واخیستله نو بیا تاسو سره مشکل پېښېږي. فرض مثال زه وغواړم چې د دې نه کاپي واخلم، شاته ټوله ساحه ما سره کاپي کېږي، وګورئ بیا نه شم کولی چې استفاده ترېنه وکړم. نو را به شي تاسو د هغې طرف نه به تاسو کاپي واخلئ په دې ډول سره. را به شي دلته او ایم او کنټرول د دې کومانډ به استفاده وکړئ. دا به ټولو ځایونو ته تاسو کاپي کړئ. فرض مثال دلته زموږ سره په کار دی، په همدې ځای کې به تاسو کاپي کړئ، دلته به یې هم کاپي کړئ، کوم ځای کې چې ضرورت و هماغلته به تاسو کاپي کړئ. فرض مثال موږ دلته هم ضرورت ورته لرو، ټولو ځایونو ته به په همدې ډول سره دلته به یې هم جوړ کړئ، دې ځای کې هم دلته هم. کولی شئ یوه اسانه طریقه هم زه درته ښیم، همغه طریقې نه هم استفاده وکوئ. لکه فرض مثال موږ دلته راځو 0.5 په اندازې سره به دلته راشئ، دا بیا د دې ځای نه ونیسئ، د به لاین واخلئ او دا اوس فول کړئ تر اخره پورې. دا تر دې سره پورې تاسو دا ورسوئ. دغه تر دې ځای پورې ورسوئ، دې ځای پورې موږ تاسو سره کولی شئ دې ځایونو کې هم په همدې ډول سره دروازې به هم په همدې ډول سره کوئ. یعنې تقریبا 50 سانتي به تاسو راځئ، دلته یو لاین واخلئ او دا تر دې ځای پورې راورسوئ. دلته هم لاین واخلئ تر دې ځای پورې. یا کولی شئ چې دلته یو رکټینګل نه استفاده وکړئ لکه څنګه مو چې هلته وکړو. لاړ به شي دا به اوس تاسو 50 تقریبا 50 په اندازې 0.5 په اندازې سره تاسو دا راکړئ.
اوس کولی شئ دا دې ځای ته هم کاپي کړئ ټولو ځینو ته به تاسو کاپي کړئ سره سمه ده او هغې نه وروسته به تاسو داسې وکوئ چې دا اضافي لینونه د ننه دي او که د باندې دا به ټول تاسو ترېنه پاک کړئ ځکه چې دا موږ تاسو بیا کلر دلته ورته اچو دا بیا به موږ تاسو سره مشکل پېښوي لکه فرض مثال زه غواړم چې دلته کلر واچوم بک پیل راوشم دلته یو کلر ته فرض مثال دا کلر اچوم دلته ګوره ساحه ټوله پاکه ده ولې دلته دغه نشو ځکه چیرې بیا یو دانه داسې اچوم بیا مشکله کېږي را سره فقط یو ځای کې زه کلر اچوم ټولو ځایونو کې بیا همغه کلر اخلي لکه فرض مثال زه دا خطونه اوس پاکوم دا مې هم پاک کړو دا مې هم پاک کړو دا مې هم پاک کړو فقط یو کلیک کوم ټوله ساحې ته موږ تاسو سره یو رقم ته رنګ اخلو نو تاسو به داسې وکوئ چې دا به ټول پاک کړئ ترېنه او تر څنګ دغه ځایونه به هم تاسو دا به ترېنه لرې کړئ ځکه چې دا موږ تاسو سره د زینې ځای دی دا ځای به تاسو خالي پرېږدئ سمه ده دا به ترېنه لرې کړئ دا شو موږ تاسو سره مکمل ډول سره یو موږ تاسو هغه پول مو کړلو دین وروسته موږ تاسو سره د مخې ته دروازې ځای پاتې شولو دوستانو باید تاسو دا ټول ساختمان په همدې ډول سره کوئ یعنې اضافي لاینونه باید تاسو ترېنه لرې کړئ را به شو دا مخې ته دروازې دپاره به هم تقریبا نیم متر په اندازې سره لاړ شو تر دې ځای پورې او دا به هم پول کړو نشو تر دې ځای پورې اضافي لاینونه به موږ تاسو ترېنه تېرېز کړو د خواته هم همدې ډول سره او پاتې شوله یو زینه نو زینه به موږ تاسو څونه جګو چې دا موږ تاسو 3 متره جګه کړه په 1.5 متر کې موږ تاسو سره چوک راځي که نه د چوک دپاره به تاسو دا 1.5 متر جګ کړئ 1.5 په اندازې سره نو دا به هم ترېنه اریز کړئ په دې ډول سره دا به هم موږ تاسو یو لاین به واخلو له دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې نو را به شو موږ تاسو 1.5 متر دا چوک مو هم ورته جوړ کړو بیا بېرته دا موږ تاسو په رنګ کې بېرته جوړولی شو وروسته نو لاړ به شو لاړ به شو دې نه وروسته موږ تاسو سره بله برخه چې دی هغه د کړکۍ برخه ده څنګه موږ تاسو کولی شو دننه کړکۍ جوړ یا کړکۍ کې پارټیشن ترسره کړو لاړ به شو تاسو به یو ریکټینګل واخلئ له دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې یوه کړکۍ جوړه کړئ ځکه چې ټوله کړکۍ موږ تاسو سره په یوه اندازه سره دي دا به راواخلئ د دې ځای نه به کاپي به واخلئ دلته یو به دروازه هم جوړه کړئ دروازې نه به هم کاپي واخلئ دا به ترېنه لرې کړئ ډیلیټ یې کړئ سمه ده اوس به لاړ شئ تاسو یو ریکټینګل واخلئ له دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې یو ریکټینګل او تر څنګ دا به هم تاسو کاپي کړئ له دې ځای نه دې ځای ته به تاسو کاپي کړئ اوس به راشئ تاسو په دې کې پارټیشن ترسره کړئ لومړی به لاړ شم زه د دې کاور به جوړ کړم کاور د مهندسۍ په حساب باندې اووه سانتي دی 0.02 دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې د لاین کومانډ هم استفاده وکړئ د کنټرول موف کافي د لارې نه هم استفاده وکړئ زه به لاړ شم یو ډیزاین باندې به کړکۍ جوړه کړم دا کړکۍ تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې جوړ کړئ په دې ډول سره تاسو کولی شئ 0.4 په اندازې سره به دلته لاړ شم تر دې ځای پورې دا به هم تاسو او بره به هم تقریبا 0.0 اووه په اندازې سره دا به هم تاسو جوړه کړئ بیا به لاړ شئ دلته 0.5 په اندازې سره کړکۍ دلخوا ده چې هر ډول ډیزاین ستاسو په خوښ وي په هماغه ډیزاین سره تاسو کولی شئ جوړې کړئ 0.0 او دلته به هم لاړ شئ 0.5 په اندازې سره دغه ته به هم 0.0 په اندازې سره اوس به لاړ شئ تاسو به د اریز کومانډ نه استفاده وکوئ د اضافي لاینونه چې دا به ترېنه پاک کړئ په دې ډول سره تر څو موږ تاسو په اسانۍ سره وکولی شو چې دا پول کړو یعنې ضخامت ورته ورکړو یو ریکټینګل به واخلئ دلته یا آفسیټ کومانډ استفاده وکړئ دلته دا دننه کاور هم دی که نه کړکۍ چې خلاصېږي او بندېږي بېرته دا به 0.05 په اندازې سره د دې سټنډرډ اندازه دی او دا به هم 0.0 په اندازې سره
اوس به راشي تاسو به د فول کمانډ نه استفاده وکوئ. دا به تاسو دلته تقریبا دې ته به ضخامت ورکړئ یا د باندې خواته ضخامت ورکړئ 0.02 په اندازې سره. دې ته هم ضخامت ورکړئ 0.02 په اندازې سره. د دې ضخامت به هم د دې په اندازې سره کړئ په دې ډول سره. اوس به راشي تاسو به دروازه هم جوړه کړئ آفسیټ 0.02 په اندازې سره. یو کړکۍ به هم دلته جوړ کړم. دوباره شم دا به د موو کاپي د طریقې نه درته کار کوم. دا به انتخاب کړئ مو ام او کنټرول. دلته به راشي تقریبا 40 سانتي په اندازې سره او بیا کنټرول 0.02 په اندازې سره به دلته ضخامت ورکړئ. اوس به راشي تاسو یو ریکټینګل نه یو ساده دروازه به جوړه کړو. دلته به لاړ تر دې ځای پورې تر دې ځای پورې دا سرچایي رنګ چې کله راشي د دې معنا ورکوي چې همدې سره عمود چل ده. ښه اوس به راشي دا اضافي خطونه به دلته هم پاک کړئ ترېنه دلته به هم ترېنه پاک کړئ. دې ته به هم ضخامت ورکړئ فول د باندې 0.02 په اندازې سره. دا به هم د دې په اندازې سره کړئ. دا به هم د دې په اندازې سره کړئ. لاړ به شئ فعلا کلر ته دلته ووډ ته کړکۍ به ټول انتخاب کړئ. کړکۍ به انتخاب کړئ. دلته به تاسو کلر واچوئ ورته. دې ته به هم کلر واچوئ او دې ته به هم کلر واچوئ په دې ډول سره. اوس به راشئ تاسو دلته کلر نه به استفاده وکړم دلته او را به شئ دا به رانږدې کړئ. فرض مثال زما دا کلر پکار دی د دې دپاره. دلته هم دا کلر شو تر څنګه دې ته به هم دا کلر واچوو بزان دا کلر شي. نو او را به شئ دلته شیشې ته. شیشه به هم تاسو واخلئ. دلته به شي په دې ځایونو کې ټولو کې به تاسو شیشه واچوئ. ځان ته شیشه واچوئ. اوس کولی شئ په اسانۍ سره دا شاته ساحه هم ترېنه وګورئ. لکه فرض مثال وګورئ دلته موږ او تاسو دا ټوله ساحه شاته ښکاري. فعلا به راشئ تاسو به دا کړکۍ هر یو ځای ته کاپي کړئ. یعنې کوم ځای کې چې د کړکۍ ضرورت و موږ او تاسو سره هماغلته به تاسو کاپي کړئ. دا به شي دا به کاپي واخلئ د دې نه ایم او کنټرول دا به کاپي کړئ. دلته به یې هم کاپي کړئ او بیا کنټرول دلته به یې هم کاپي کړئ. یو کاپي به دخوا ته یوسئ یو کاپي به شاته یوسئ یو کاپي به دخوا ته راوړئ. دې ته به تاسو روټیشن ورکړئ هر یوه کړکۍ ته. فرض مثال زه غواړم چې دخوا ته دا کړکۍ جوړه کړم د دې ته روټیشن ورکړم تقریبا د 90 درجې په اندازې سره. اوس به راشئ تاسو به دا کاپي کړئ ورته ام او کنټرول دا به دې ځای نه ونیسئ دلته به یې راولئ. بیا به کنټرول واخلئ د دې ځای نه تر دې ځای پورې. دې ځای نه به بیا کنټرول واخلئ تر دې ځای پورې او تر څنګه خواته هم کړکۍ لرو ام او کنټرول دننه خواته به هم یوسئ ام او کنټرول دلته به هم راولئ. اوس به راشئ تاسو دې کړکۍ ته به هم تاسو روټیشن ورکړئ 180 درجو په اندازې سره. دا به هم تاسو ام او کنټرول په دې ډول سره تاسو به راشئ دلته. دا به هم تاسو ورته همدې ځای کې بل خو ضرورت نه لرو ورته. اوس به راشئ تاسو به دې ته هم روټیشن ورکړئ په دې ډول سره 90 درجې. اوربیټ کاپي یو کاپي بل هم واخلو دې ځای ته.
in our control. یو کاپي د دې ځای نه شروع په دې ځای پورې دا به هم کاپي شي کنټرول نیم او دلته به یې کاپي کړئ ښه دا شي موږ تاسو سره د کړکۍ برخه اوس تاسو کولی شئ دروازې هم په همدې ډول سره تاسو کېږدئ په همدې ځایونو کې لکه فرض مثال ته موږ سره دروازه شوله ټولو ځایونو کې چې دروازه تاسو سره ضرورت وي البته دا یو پلۍ دروازه دوه پلۍ دپاره به دروازه جوړه کړو دلته دا به هم تاسو سره واخلو له دې ځای نه دلته به یې کېږدو او تر څنګ یې دې بل ځای کې خو موږ سره موانع موجوده ده یوه دروازه به د خواته کاپي کړم یوه دروازه به خواته کاپي کړم سره د خواته به دنه کاپي کړم نو را به شي تاسو فعلا دا به ترېنه لرې کړئ اوس به راشي دا به یو دنه کاپي کړئ ورته ایم او کنټرول په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې دا هم ځای پر ځای کړئ اوس به راشئ تاسو دلته دې نورو دروازو ته یو به د دوه پلۍ دروازه ورته جوړه کړم د تشناب دپاره هم تاسو دروازه په همدې ډول سره جوړه کړئ او د اشپزخانې ته به هم دا کاپي کړئ روټیشن ورته ورکړئ یو دروازه بس دلته درته جوړه کړم د حجرې دپاره حجرې دپاره هم کولی شئ په همدې ډول سره دروازه جوړه کړئ فقط همدې ځای کې ځای پر ځای باندې تاسو کولی شئ دروازه جوړه کړئ لکه فرض مثال زه غواړم چې د آفسیټ کړمه د 0.0 اندازې سره دلته تاسو یو لاین واخلئ دلته میډ پوینټ واخلئ د دې دې نه شروع تر دې ځای پورې سمه ده اوس آفسیټ کمانډ نه استفاده وکوئ نو لاړ به شي دلته به د دې نه هم آفسیټ واخلئ آفسیټ به تقریبا 0.0 په اندازې سره دا هم او دا به هم دې نه به هم آفسیټ واخلئ سلیکشن 0.0 په اندازې سره اوس به راشئ تاسو به دلته که چیرې به ضخامت ورته ورکوه نو فول کمانډ استفاده وکوئ فول او دننه خواته 0.0 په اندازې سره دا به هم فول کړئ او تر څنګ یې هم فول کړئ د دې په اندازې سره دا تقریبا 0.1 په اندازې سره کړئ دا هم د دې په اندازې سره کړئ دا شو موږ تاسو سره یو دروازه مکمل ډول سره ښه اوس به راشئ تاسو دلته ووټ ته او ووټ کې کلر به ورته انتخاب کړو دلته به هم په همدې ډول سره او تر څنګ یې دلته به راشو د دې لپاره به دا انتخاب کړو د دې لپاره دا شو موږ تاسو سره دروازه جوړه ټوله دلته کلر بیا دې ډول سره تاسو کلر ورته واچوئ ښه اوس به راشو دا مخې ته دروازه به جوړه کړو او تر څنګ یې مخې ته دروازه به جوړه کړو هغه به داسې جوړه کړو چې فرض مثال خلاصه دا خو ټول بند دي نو تاسو به داسې وکړئ چې دا به فرض مثال که وغواړئ چې خلاصې دروازې جوړه کړو خلاصې دروازې به څنګه جوړو تاسو به راشئ دا به دې ځای نه ریکټینګل به واخلئ دې ځای نه ریکټینګل ورته وایم چې واخله تر دې ځای پورې بیا په دې ځای نه ریکټینګل واخله ځینې حالت کې داسې ایرر ورکوي اوس به راشئ تاسو به د دې یو آفسیټ واخلئ د شیشې دپاره 0.2 په اندازې سره دا به لاین به واخلئ دې ځای نه تر دې ځای پورې به دا او دا به هم دې ځای نه شروع کړئ تر دې ځای پورې به دا د مین څخه تاسو ترېنه پاک کړئ
اوس به تاسو یا به داسې وکړو چې دا به تقریبا 15 په نظر به آفسیټ واخلو یا به د 15 په نظر به آفسیټ واخلو چې دا به ډېر اوس به راشئ تاسو به یو آفسیټ بل هم واخلئ د دې نه داسې وکړو چې دا به لاین به دلته ورسوو تر دې ځای پورې چې کار اسانه شي موږ تاسو ته دا به هم دلته ورسوو دا به هم دلته ورسوو اریز او آفسیټ آفسیټ به بیخي کوچنی به ورته واخلو تقریبا 0.05 په نظر 15 سانتي اریز تر دې ځای پورې اوس تاسو راشئ بیک پین نه استفاده وکړئ کلر دا به هم دلته شي همدلته به د شیشې نه استفاده وکړو دننه خوا هم تاسو کولی شئ چې دا د ځینې شیشې چې دي موږ او تاسو سره د باندې خوا نه ساحه ښکاري ولې دننه خوا نه بیا نه ښکاري را سره لکه فرض مثال دا شوله د باندې خوا نه کتلی شو دننه خوا نه کولی شئ د دې خوا نه بیا تاسو شیشه ورته واچوئ دلته بیا کولی شئ چې دننه خوا نه هم ساحه وګورئ فرض مثال تاسو غواړئ چې دا ساحه وګورئ کولی شئ په دې ډول سره وګورئ د دننه خوا نه هم بیا کتلی شي او د باندې خوا نه هم بیا کتلی شي لکه فرض مثال دلته غواړم چې دا شیشه واچوم هغه شاته ساحه به موږ تاسو سره ښکاري په دې ډول سره کله مو چې اول ځل شیشه جوړوله دا هم ورته ښه اوس غواړم چې دلته دوه پلۍ دروازه جوړه کړم هغه هم خلاص حالت کې اوسېږي تاسو به دا کاپي کړئ دې نه دلته او یو لاین به واخلئ دلته د دې مقبان کې ودرېږئ تر دې ځای پورې یو دانه جوړ کړئ او بله به موږ تاسو بیا هماغه کاپي کړو او کنټرول دا به دلته جدا ځای کې تاسو جوړه کړئ اوس به لاړ شئ تاسو به د آفسیټ کمانډ نه استفاده وکړئ 0.0 په اندازې سره به تاسو دې ته مخامخ کړئ د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ یو ریکټینګل به واخلئ دلته مثال ته غواړم چې دلته یو ریکټینګل واخلم دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې یو ریکټینګل شو دې ځای نه تر دې ځای پورې بیا بل ریکټینګل هم واخلم اوس به تاسو لاړ شئ کولی شئ مختلف ډیزاینونه استفاده کړئ 0.0 په اندازې سره دا به هم په همدې ډول سره کوئ دا به هم په همدې ډول سره کوئ نو اوس به راشئ تاسو دا بوت ته او دا به ټول انتخاب کړئ تاسو کلر به په دې ځای کې واچوئ دلته به نه اچوئ چې بیا دا ټول در سره دغه کېږي سمه ده او اوس به راشئ تاسو سلیکشن به واخلئ یو ځلې فرض مثال تاسو غواړئ چې دلته دا ډول کلر واچوئ او دلته په دې ډول سره کلر واچوئ فرض مثال په دې ډول سره غواړئ کولی شئ روټیشن دا به شي دلته هم په دې ډول سره او دلته هم په دې ډول سره شو اوس به لاړ شئ تاسو به د دې نه یو کاپي بله هم واخلئ دوه دانې دغه دې موږ تاسو سره کنټرول او کاپي لاړ به شي دلته اوس به تاسو دې ته روټیشن ورکړئ یا څه نه څه د زاویې په اساس باندې به تاسو روټیشن ورکړئ فرض مثال زه غواړم چې دا 15 درجې په اندازې سره خلاصه شي دا بله دروازه هم په همدې ډول سره غواړم دا به هم تاسو انتخاب کړئ او روټیشن ورته ورکړئ د 15 درجې په اندازې سره سمه ده اوس به لاړ شئ تاسو به د دې نه یو کاپي به واخلئ فرض مثال زه غواړم چې دا دلته کاپي کړم لږه تاسو به څه وکړئ چې دا دروازه به تاسو ځینې لرې کړئ سمه ده را به شي دا به انتخاب کړئ تاسو ورته په دې ډول سره او ام او کنټرول دلته به راشئ تاسو دا به دې ځای ته راوړئ او تر څنګ دا بله دروازه به هم په دې ډول سره دا به هم تاسو انتخاب کړئ دلته او دې ځای ته به یې راولئ
ښه زه به لاړ شم د دروازې به نورې کېږدم تر هغې وخته پورې نو دروازې هم مکمل ډول سره موږ او تاسو وکولی شو چې جوړې کړو. اوس به راشو موږ او تاسو به زینه جوړه کړو. زینې دپاره به موږ او تاسو دلته راشو یو لاین به واخلو له دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې همدغه څخه به تاسو کاپي کړئ ترېنه دا څخه به تاسو ترېنه کاپي کړئ دې ډول سره دا به راوړئ جدا ځای ته دا به اوس تاسو په دوو برخو باندې تقسیم کړئ لکه چې د زینې ځای همدغه دی که نه لاړ به شئ دلته تر دې ځای پورې اوس به راشئ تاسو سره فرض مثال دا ارتفاع د دې دی 3 متره تاسو به چاک په یو نیم متري کې راولئ او اوس تاسو خوښه چې څو زینې راولئ فرض مثال 10 زینې راولئ هر یوې ته به اوږدوالی که فرض مثال تاسو غواړئ چې 66 سانتي تاسو ضخامت ورته ورکړئ د مهندسي په حساب باندې د 18 نه شروع تر 15 پورې دغه اندازه د یوې زینې د یوې پلې البته دغه اوږدوالی پلنوالی نو او تقریبا د 15 سانتي پورې موږ او تاسو بیا دې ته ضخامت ورکوو چې 10 زینې راشي نو موږ او تاسو به داسې وکړو چې 60 سانتي به موږ او تاسو دې ته پلنوالی ورکړو او 15 سانتي به موږ او تاسو دې ته ضخامت ورکړو نو را به شو چې که چېرې غواړم چې یا فرض مثال زه غواړم 15 سانتي راولم 15 سانتي به راولم هغه ډېر ښه راځي نو 2 متره او 15 2 متره او 50 سانتي موږ او تاسو د زینې اوږدوالی مکمل ډول سره راولو د ځای نه شروع تر دې ځای پورې موږ او تاسو دغه ځای کې کار کوو اوس به راشئ تاسو به دا یو طرف به یې کاپي کړئ ورته دینه به هم تاسو کاپي واخلئ دلته جدا ځای ته اوس تاسو کولی شئ په دوه ډوله سره زینې جوړ کړئ یو کولی شئ چې په ډک شکل سره یو کولی شئ په تش شکل سره تش معنا دا ده چې لاندې د زینې ساحه به تاسو سره خالي واوسېږي که فرض مثال بیا تاسو غواړئ هلته ګودام جوړ کړئ یا کوم بل څه شی جوړ کړئ نو کولی شئ او ډک معنا دا ده چې تاسو سره د زینې لاندې هېڅ ځای پاتې نه شي نو دواړه شکلونه باندې باید تاسو جوړه کړم لاین نه هم استفاده کولی شئ د موږ نه هم استفاده کولی شئ زه به راشم د موږ نه به استفاده وکړم ام او چې دا کاپي کړه ام او کنټرول د 100 په اندازې سره د 15 په اندازې سره اوس تاسو کولی شئ چې همدغه کاپي کړئ د دې ځای نه ام او کنټرول د ځای نه شروع تر دې ځای بیا د ځای نه شروع تر دې ځای پورې دا به ټول تاسو د دې ډول سره کاپي کوئ مکمل ډول سره موږ تاسو وکولی شئ چې یو بله کاپي به موږ دلته ترېنه چې بیا د تش حالت دپاره موږ تاسو سره دا کاپي ډېره زیاته ضرور دی لومړی به لاړ شو موږ تاسو به دا جوړه کړو زه به ورته چې دا فول که د 100 په اندازې سره 15 په اندازې سره دا بیا تاسو فول کړئ د 100 په اندازې سره د 0.3 په اندازې سره 15 سانتي به تاسو هم دا فول کړئ 0.5 تاسو به دا هم فول کړئ بیا به دا 15 سانتي تاسو ورکړئ تر څنګه دا هم دا بیا 15 سانتي موږ تاسو فول کړو د 15 سانتي به تاسو دا فول کوئ دا به هم راشي دا به فول کړو تر دې ځای پورې او دا به هم 15 سانتي موږ تاسو نور هم فول کړو دا موږ تاسو وګورئ چې د دې دا اندازه څونه ده نشي ته یعنې موږ تاسو سره زینه جوړ شي اوس به لاړ شئ تاسو به دا ټول ترېنه پاک کړئ اخواته به په دې ډول سره وکړئ دا موږ تاسو سره په کوم ډول سره زینه شوله په ډک شکل سره شو دا به هم ترېنه اریز کړئ لاندې څخه موږ تاسو سره خالي نه شول اوس په تش شکل سره څنګه کولی دا په ډېر اسانه یعنې نسبت هغې طریقې دا ډېره اسانه ده تاسو به راشئ دا فول کړئ 15 سانتي اوس به همدغه نه کاپي واخلئ دا یو دانه کاپي ځان سره وساتئ ځکه چې پکارېږي موږ تاسو سره بله به جدا کاپي ترېنه واخلئ اوس به کاپي واخلئ د دې نه دلته راشئ دا به کاپي کړئ دې ځای ته بیا به دا کاپي کړئ دلته همدې ډول سره اوس کولی دا څلور دانې تاسو کاپي کړئ یو ځای په دې ډول سره ام او کنټرول به تاسو کاپي کړئ تر دې ځای پورې بیا به دا کاپي کړئ
ساته دانې شوي څو دانې تاسو د هغه بل نه استفاده وکړئ بیا د دوه دانې سره کاپي کړئ ایم او کنټرول دا هم تاسو دلته کاپي کړئ اوس به لاړ شئ تاسو به دا لاین به واخلئ د دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دا نور به ترې نه اریز کړئ نو خوښه مو چې په دې ډول سره جوړوئ په هغې ډول سره جوړوئ और भाई लाइन पे वाख लगी देना शुरू कर दीजिए पूरे इरेज डाउन कर देना इरेज की خو बताओ दोस्तों कुछ दी او कॉपी बादाम سره وساتئ یو د بره دپاره یو د لاندې خوا دپاره ایم او کنټرول دلته به راشئ نو دې ته به موږ تاسو رنګ به هم واچوو که نه ورته دا به شي دلته دې ډول سره کولی شي بیا دې ته هم او دې ته هم اوس به راشئ تاسو دا موو کوئ دې ځای نه به ونیسئ ایم او کنټرول هماغه سخت کمال ځای ته به راغلی دلته اوربیټ دلته به یې راغلی تر دې ځای پورې دا بل یو زینې ته به تاسو روټیشن ورکړئ کاپي فایده وکړئ دې ته به هم تاسو روټیشن ورکړئ یو سره اتیا درجې اوس به تاسو راشئ دا به د دې ځای نه کاپي کړئ ایم او کنټرول دا د دې ځای نه چې دیوال سره نغلی شي مکمل ډول سره دلته دې نه موږ تاسو سره راغله ښه د دې نه وروسته موږ تاسو دلته یو چوک ورته جوړو او چوک نه وروسته به دا ریکارډ په دې ځای باندې ودرو ښه لاړ به شي چوک دپاره تاسو به 10 سانتي به تقریبا داسې لاندې راشي لاندې دلته چې 10 سانتي 0.1 سره به دې خواته راشي یا به دې خواته هم تقریبا راشي په دې ځای پورې دلته به هم 10 سانتي راشي دې خواته داسې راشي په دې ډول سره اوس به تاسو راشئ دې ډول سره دا به ترېنه پاک کړئ یا 2 پوینټ ریکټینګل نه به استفاده آرک نه به استفاده وکړئ دې ځای پورې څرتن چې 15 سانتي دې باید د دې شو اوسېږي او فل کمانډ استفاده وکړئ تر دې ځای پورې به لاړ شئ تاسو به دا اریز کړئ ورته چوک موږ تاسو سره جوړ شو اوس تاسو کولی شئ چې دلته پر مثال راوند کاور موږ تاسو دلته لرو یو رنګ تاسو ورته واچوئ پر مثال زه غواړم چې ګراوند دا پر مثال چې دا به زه ورته واچوم په دې ځای کې نو ده دې ډول سره او شیشې ته به اوس راشئ تاسو دلته شیشه به ورته جګه کړئ زه به دا افیلیټ کړم او آفسیټ کوم بخئ 0.02 په اندازې سره به تاسو دا آفسیټ کړئ او دلته به لاړ شئ دا لاین به واخلئ په دې ځای کې دا به تر دې ځای پورې کلوز کړئ او تر څنګه دا به هم تاسو په دې ځای پورې لاین نه به استفاده وکړئ په دې ځای پورې اوس به تاسو د آفسیټ د کمانډ نه استفاده وکړئ د فوت د کمانډ نه پی او دا به جګ کړئ تقریبا د 5 متر په اندازې سره یا 6 متر په اندازې سره 6 متر په اندازې سره تاسو دا جګ کړئ او دې ته به تاسو شی واچوئ د 6 متر په اندازې دا به تقریبا چې بل منزل هم موږ تاسو ته راشي نو 15 متره په اندازې 6 متره په اندازې سره موږ تاسو ته بل هم جګ اوس به لاړ شئ تاسو به دې ته بیک پیل او دلته به تاسو څه شی واچوئ شیشه به ورته واچوئ په دې ځای کې دلته به هم شیشه شي اخوا ته هم تاسو شی ورته واچوئ په دې ډول سره یعنې په دې مذهب بیا موږ تاسو سره څه شي ښکاري که نه.
زه وکړو چې مخکې له دې نه چې دا رنګ واچوو ورته رنګ یې څومره چې دا متفاوته دی ورسره تاسو به راشئ دلته آفسیټ واخلئ 0.02 سره چې شیشه جوړه شي نو په لاړ شئ تاسو دلته په دې ډول سره دلته هم ډیزاین شروع تر دې ځای پورې آفسیټ کمانډ فل کمانډ وبخئ تقریبا د دوه منزله چې شي موږ تاسو سره 6.5 متره 2.5 دلته لاړ شئ تاسو دلته شیشه واچوئ یعنې اوس دننه خوا موږ تاسو کولی شئ ښه په اسانۍ سره وګورو د باندې خوا هم کتلی شئ لاړ به شو ګرانډ کاور دلته دلته به دا ورته انتخاب کړو دلته به موږ تاسو ښه شیشه هم جوړه شوله موږ تاسو وکولی شولو چې دا مکمل ډول سره جوړ کړو را به شو دلته یو موټ دی موټ کې به ځینې استفاده وکړو چې دا موږ تاسو د سبا ورځې په درس کې انشاءالله موږ تاسو دې ته رنګ ورکوو او تر څنګ یې دوهم منزل شولو او پاتې برخه به انشاءالله راتلونکي درس کې ووایو